سلامونه دوستانو، په دې هیله یم چې روغ او جوړ باستئ. نن درته د یوټیوب په اړه داسې معلومات وړاندې کوو چې تر اوسه به مو نه اورېدلي او ډېر جالب او په زړه پورې معلومات دي. که چېرته مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ تر څو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانې ستاسې مخې ته درشي. یوټیوب د ویډیو شریکولو یو امریکایي ویب سایټ دی چې مرکز د کالیفورنیا ایالت په سان برونو کې دی. دغه ویب سایټ د 2015 کال په فبروري کې د پی پال درې پخوانیو کارکونکو چاد هرلی سټیوچن او بنگلادیشي جاوید کریم جوړ کړی چې د 2016 په نومبر کې ترې ګوګل په 1650 میلیونه ډالر واخیست. اوس یوټیوب د ګوګل د یوې څانګې په توګه فعالیت کوي. یوټیوب خپلو کارکونکو ته د ویډیوګانو د پورته کولو، کتلو، ارزولو، شریکولو، د په زړه پورې په توګه په نښه کولو، راپورټ کولو او تفسیرو کولو اسانتیاوې ورکوي. یوټیوب ته لومړی ویډیو د 2015 کال د اپریل په 23 ورپورته شوه. 1 میلیارد او 300 میلیونه خلک یوټیوب کاروي. په هره دقیقه کې له 500 ساعتو څخه ډېرې ویډیوګانې یوټیوب ته ورخیژول کیږي. هر ورځ په یوټیوب کې نږدې 15 میلیارد یعنی 15,000 میلیونه ویډیوګانې کتل کیږي. په ورځ کې 40 میلیونه خلک یوټیوب ګوري. هر میاشت په یوټیوب کې 3.15 میلیارده ساعتونه ویډیوګانې کتل کیږي.